السلام علیکم. ستړي مه سئ. له سباوون تلویزیون څخه د خبرونو کتونکي او اورېدونکي یاستئ. پیل د خبرونو له سرټکو څخه کوو. هلمند کې 100 کورنیو ته د کورنیو لبنیاتو د تولید توکي وویشل سوه. لښکرګاه ښاروالۍ غواړي خپل فعالیتونه د خصوصي سکتور په مټ ترسره کړي. او د نادعلي ولسوالۍ مسؤلینو ولسي وګړو ته تیر یو کال راپور وړاندې کړ. د خبرونو تفصیل. هلمند کې 100 کورنیو ته د کورنیو لبنیاتو د تولید توکي وویشل سوه. د کورنیو لبنیاتو دغه 12 قلمه توکي د کرنیزې مرسته کوونکې مؤسسې کارډیف لخوا د کورنیو لبنیاتو د تولید معیاري کولو په موخه ورکول سوه چې له دې لارې به د کروندګرو اقتصاد پر پښو ودرېږي. مسؤلین راتلونکي د دا ډول مرستو پر دوام ټینګار کوي. په دې اړه نور جزئیات روح الله روحاني راکوي. د کورنیو لبنیاتو د پیاوړتیا او د کروندګرو د اقتصاد پر پښو درولو په موخه له شاوخوا 100 کورنیو سره یا د مرسته د کورنیو لبنیاتو برخه کې ترسره سوه. د کارډیف مؤسسې مشر بریالي هلمند وویل د موادو کې 12 قلمه توکي دي چې په اسانۍ سره له شلومبو چکیده، له شیدو کوچي او له شلومبو کورتو باسي چې په دې کار سره باید تولید سوي لبنیات بریالي او په ښه بیه به یې وپلوري. د زیاته کړه راتلونکي کې به 100 نورو کورنیو ته هم دغه توکي ورکړي او په دوامداره توګه باید څارنه او روزنه کوي. 12 قلمه مواد دي چې زیاتره یې دلې په محلي کچه جوړېدلی شي، جوړېږي ساده دستګاوې. په لښکرګاه کې تاسو ته در معلومېږي چې موږ ډېر لبنیات لرو، د بولان څخه، د کاریز څخه، د مختار څخه خلک د ډېرو کلونو راهیسې شیدې راوړي، بستې راوړي، دلته اخیستل شوي. اما کارونه معیاري نه دي، منظم نه دي. نو د دغه فامیلو د لبنیاتو د تقویې دپاره دا شی په نظر کې نیول سوی. تخمونه دي، د شپږتو تخمونه دي، د شفتلو تخمونه دي، په ضمن کې انبار هم ورسره دي، تر څو دوی د خپلو حیواناتو دپاره په معیاري توګه خوراکه هم برابره کړي. نو په هغه برخه کې هغه برخه مو هم په نظر کې ورته نیولې ده. د دې تر څنګ یوازې دا نه دی چې موږ دا مواد ورته ورکړل نو د دوی سره زموږ رابطه قطع سول، یا د دې څخه موږ اتحادیه بیرته جوړوو. والي حیات الله حیات بیا وویل یا د مؤسسې له وړاندې هم د کرنې او مالدارۍ برخه کې مرستې ترسره کړې دي او لا نور پلانونه هم لري چې له دې ډول مرستو سره د خلکو اقتصاد په پښو درېږي. والي له خلکو هم غوښتنه وکړه چې له دې توکو سمه بنسټیزه ګټه پورته کړي څو د بهرنیانو له مرستو پرته خلک وکولی سي خپل دوامداره اقتصاد جوړ کړي. خو د دا ډول مرستو پر لا دوام یې ټینګار وکړ. خو هغه سامان چې هغه که غړکه ده، هغه که مثلا نور مختلف قسم آلات دي، د هغې ساتنه ډېره مهمه ده. داسې نه چې دا اوس ویس یو په کوم کونج کې وغورځوئ، دې نه باید کار واخلو. کار اخیستنه مهمه ده. انشاءالله موږ به درځو، بیا به پوښتنه کوو چې دا شی وړه ده، په دې څه وکړه. د موږ لویه کې پروګرام دا ده چې هلمند یو زراعتي ولایت ده او په زراعت او مالدارۍ ولاړ ده. انشاءالله دا به هغه وروستۍ مرسته نه وي چې د تاسو سره کېږي. موږ به کوشش وکړو چې د زراعت په برخه کې، د مالدارۍ په برخه کې، په بعضې ښو نورو پروژو باندې د کارډیف او یا ورته مؤسساتو او یا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د زراعت وزارت او د نورو ادارو په مرسته باندې د تاسو سره په مختلفو نورو برخو کې هم مرسته وکړو. بل پلو هغه کسانو چې له وړاندې هم د خپلو کورنۍ فارمونو له لارې شیدې مستې او چکیده بازار ته وړاندې کول خوښ دی چې له دې وروسته به په معیاري توګه تولیدات ترلاسه کړي. د دوی په خبره وړاندې به د لوښو او اسانتیاوو نشتون له امله خاصه ګټه په لاس نسوی راوړی، خو له دې وروسته به خپلې اقتصادي اړتیاوې د همدې لارې بشپړې کړي. ځکه چې دا داسې موږ ته ټول دغه اړتیا وړ شیان راکړي دي. موږ ټول دکان خلک یو، بزګر خلک یو، د دغه غواو کاروبار موږ کوو په وطن کې. نو دا ټول هغه ضرورتي شیان چې موږ ته راکړي دي، زموږ د ضرورت وړ.
پوره شوی هغه هم په 100% کې 100% سره موږ ورسره خوشحاله یو. موږ په دې کې 12 کلامه شی راکړی دي په هر شی د وړتیا وړ دی نو چې د هغه سم موږ تجربه کړی هم دي خپله او فعلا زه د دې په څنګ کې د کارډیف سره ملګری یم. نو هر خواهشات به مو پر ځای بس پخوا به مو یو شی هم نه درلودی سره کار مو ډېر په دغه ورسره نو پوه یې ودان چې دغه شی موږ ته راکړي دغه شی شلومبې به مو سمي او مستې به مو سمي کاروبار به مو روان تر دې وړاندې هم کارډیف موسسې د هلمند ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې نور کارونه ترسره کړي دي چې د ولسي وګړو د اقتصاد په ښه کېدو کې اغېزمن رول لوبولی دی. لښکرګاه ښاروالۍ غواړي چې خپل فعالیتونه د خصوصي سکتور په مټ ترسره کړي. د مسؤلینو په وینا له دغه کار څخه یې موخه د ښاري اسانتیاو برابرولو چارو پراختیا او چټکوالی دی چې ښاروالۍ به ورته زمینه برابروي. دوی زیاتوي له دې لارې به هرې برخې د ځانګړي مارکیټونه جوړ کړي تر څو وکولی سي ښار منظم او تر یوه حده د کار زمینه برابره کړي. نور حال روح الله روحاني راکوي. لښکرګاه ښاروالۍ د ملي سوداګرو سره په ګډه پر یوې طرحې کار کوي چې په مټ به یې ښار منظم پاک او چارو کې به یې چټکتیا او پراختیا رامنځته سي. ښاروال انجینر مطیع الله بهیر وایي له ملي تجارانو سره دې پریکړې ته په رسېدو دی چې د هرې برخې لپاره به ځانګړي مارکیټونه جوړوي او ترڅنګ به یې ښاري خدمتونه د ملي تجارانو په مټ ترسره کړي ځکه ښار د ښاریانو دی. په دې اساس دا مهال شاوخوا 15 پروژې د ملي تجارانو لپاره لري. که پریکړې ته ورسیږي چارې به یې پیل او دغه ښار کې به نوي تغیرات رامنځته کړي. زموږ نننۍ جلسه په ښاروالۍ کې د لښکرګاه د ښار د ټولو ملي تجارانو سره لیدنګه وه. موږ په مجموع کې د لښکرګاه ښاروالۍ غواړي چې خپل تجاران د ښاروالۍ یعنی خصوصي سکتور په ښاروالۍ کې را داخل کړي. په مجموع کې موږ خپل د تجارانو سره نن دې موضوعاتو ته ورسېدلو. کم پخواني مارکیټونه چې جوړ شوي دي هغه خالي دي. موږ خپل تجارانو ته دغه قناعت ورکوي چې په ښار کې هغه څوک چې کوکې لري هغه څوک چې دکانونه نه لري او دغه دکانونه غیر فعال دي هغه خلک دغه ته مجبور کوو چې دغه خالي دکانونو ته راسي په ډیره کمه کرایه ولې په اول سر کې به دغه دکانونه مفت ورکوي. د ښاروالۍ مسؤلین زیاتوي په دې سره به نه یوازې په چارو کې پراختیا او چټکوالی رامنځته سي ترڅنګ به یې په همدې ولایت کې د پانګې اچونې او بیکاره کسانو ته د کار زمینه برابره کړې وي. د دوی په وینا ملي سوداګر دې برخه کې مهم رول لري چې په دې سره ښاروالي ورته زمینه برابروي او سوداګر به د ښار ښکلا په موخه بېلابېلو برخو کې پانګه اچونه وکړي. یوه ګټه به مو دا چې موږ به بیکاره خلکو ته کار پیدا کړو. دا یو. دومه ګټه به مو دا چې موږ به خپل تجاران دلته خپله په ولایت کې اخته کړي. درېیمه ګټه به دا زموږ هغه تجاران چې دا اوس زموږ د ولایت بهر دي هغو ته به هم کاري فرصتونه برابر کړو هغو ته به هم ساحې مشخصې کړو چې ورته راسه خپل پیسې خپل په ولایت کې خپل په کور کې دلته سرمایه ګزاري وکړه. په مجموع کې ښاروالي ستا سره همکاره ده. ښاروالي ستا سره ستا حمایت کوي ستا سره همکاري کوي او هغه چا چې په دغه ځای کې سرمایه ګزاري کړې ده د هغه څخه موږ کور ودانۍ وایو مننه کوو. ملي سوداګرو هم دې ته لیوالتیا وښوده. ژمنه یې وکړه تر پریکړې وروسته به ښاروالۍ سره په ګډه بېلابېلو برخو کې خپلې چارې پیل کړي تر څو وکولی سي د یو لوري د ښاروالۍ عواید پورته او د بېروزګاره کسانو لپاره د کار زمینه برابره کړي. د نادعلي ولسوالۍ مسؤلینو ولسي وګړو ته د تیر یو کال راپور وړاندې کړ. د نادعلي ولسوال مرستیال وایي د یادې ولسوالۍ ولسونه سره له دې چې لا هم په یو شمېر برخو کې ستونزې لري خو د تیر په پرتله یې ورځنیزو چارو کې ژور بدلون رامنځته شوی دی. د یادې ولسوالۍ قومي مشرانو هم د ولسوالۍ د کړنو څخه خوښي څرګنده کړه او د خپل ملاتړ څرګندونه یې وکړه. په دې اړه نور حال شاولي زیارمل راکوي. د نادعلي ولسوالۍ په ډیری سیمو کې امنیت شته خو د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي لا هم د یو شمېر ستونزو یادونه کوي. هغوی له دولتي چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د ستونزو د حل په موخه کې دې پاملرنه ورته وشي. د نادعلي ولسوالۍ مرستیال روح الله باسط وایي د یادې ولسوالۍ مسؤلینو هڅه کړې چې
ولسي وګړو ته په ژوند کې اسانتیاوې رامنځته کړي. نوموړي زیاته کړه په تېر کال کې د کرهڼې، روغتیا، ورزش، پوهنې او بېلابېلو نورو برخو کې یو شمېر هڅې سوي چې له مخې یې یادې برخو په دې ولسوالۍ کې وده کړې. باسط په ورته وخت کې ولسي وګړو ته ډاډګیرنه ورکړه چې په روان کال کې به یې هم ستونزو ته حل لاره پیدا کړي. د نادعلي ولسوالۍ امنیت د ډاډ وړ دی. خلک یې د حکومت سره همکاره دي. په ټوله ولسوالۍ کې د افغانستان د اساسي قانون پلی کېږي. ملي اردو، ملي پولیس، ملي امنیت، نظم عامه، محلي پولیس ځای پر ځای دي په همدې ولسوالۍ کې چې د دې ولس په خدمت کې سرښندنه کوي. د هر ډول ګزمې کولو، کمین نیولو، ماین خنثی کولو، تلاشي، د وسلو، وسایلو د چغلولو توان او توفیق لري. د یادې ولسوالۍ مرستیال د یو شمېر ستونزو یادونه هم وکړه چې د ښوونځیو د ودانیو نشتون، په ولسوالۍ کې د خالي بستونو موجودیت، پر خپل سر د یو شمېر پروژو پلي کېدل او د ولسوالۍ کارکوونکو ته حق الخطر او اضافه کاري نه ورکول یې مهمې ستونزې وې. هغه د ښوونځیو د ودانیو نشتون دی چې ودانۍ نه لري، شاګردان د خلکو شخصي کورو کې ناستې بس دي. هغه چا چې یو کال 2 کاله ځای ورکړي اخر هغه ته هم کم امتیاز نشته. خو بیا هم دا د دوی مینه ده، دا د دوی اخلاص دی د ښوونځي سره چې خپلو بچیانو ته خپلو کورو کې ځای ورکړی دی. چې موږ د ډېر غټ مشکل سره ته او خاص بیا د ژمي په موسم کې موږ د ډېر غټ مشکل سره مخ یو چې مخکې مو د ښوونې په بخش کې تاسو ویل چې زموږ 14 بابه ښوونځي ودانۍ لري. نورې مو په 10 بابه ښوونځي کې ټولې ودانۍ نه لري. دغه راز یو شمېر قومي مخور هم د ولسوالۍ د مسؤلینو له کړنو خوښ دي او د دولت سره د خپلې همکارۍ ژمنه کوي. قومي مشرانو له ولایتي ادارې وغوښتل چې د لښکرګاه نادعلي سړک د بیا رغونې چارو ته دې پاملرنه وشي. یو اتفاق او ورورولي تر اوسه پورې نادعلي ولسوالي په اتفاق او ورورولي کې نه د میډیا په مخ نه د خلکو په مخ باندې دغه یوه لویه نتیجه ده چې د نادعلي ولسوالي په امن کې او په ثبات کې ژوند کوي. خلک یې ټول سره متحد دي، یو دي او هر هغه شر جوړونکي، هر هغه تاوان رسوونکي چې زموږ وطن زموږ ولس ته یې رسوي ټول په جمعواري شکل باندې ورته درېدلي. که حکومت ته، که د حکومت مخالفه ډله ده، که رعیت ده، که بل غیر اوس سړی ده، که هر اجنبي، دا زموږ ولسونه ټول په یوه اتفاق او اتحاد ټول ورته درېدلي د هغوی مخنیوی کوي. نادعلي ولسوال زه یو شپېنځړی یم، په دې تالار کې موږ ناست یو. دوی موږ ته حساب راکوي. الحمدلله ډېر خوشحاله یم. باید چې تاسې ټوله خوشحالي په دې وکړئ او بیا په دې خوشحاله یم چې د نادعلي ټولنیزې شورا موږ ته حساب راکوي او حساب یې ټوله ادارې د نادعلي کې چې هر څوک دی په دې اداره کې کار کوي هغه ټوله په حساب کې خلک دي موږ ته حساب راکوي. دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی. خو ورونو دا هر څه چې سوي دي دا زموږ د اتحاد او د اتفاق په خاطر سوي. د نادعلي ولسوالۍ مرستیال ټولو ولسي وګړو ته ژمنه ورکړه چې په روان کال کې به یې هم ډېری ستونزې ورته حل کړي تر څو میشت ولسي وګړي وکولی شي چې له روانو اقتصادي ستونزو څخه خلاصون پیدا کړي. محمد هاشم نوراني د کثیر الرشتوي انسټیټوټ امیر وټاکل شو. د هلمند فعال ځوان محمد هاشم نوراني د یوې غونډې په ترڅ کې د کثیر الرشتوي انسټیټوټ امیر وټاکل شو. په ورته وخت کې یو شمېر ویناوالو له نوراني څخه وغوښتل چې هلمند کې د زده کړې کچې پراختیا لپاره په خورا لیوالتیا سره کار وکړي. نورحال میوند میړنی راکوي. کثیر الرشتوي انسټیټوټ چې د نیمه لوړو زده کړو زیاتې څانګې لري او له مخې یې له 12 ټولګي فارغین کولی شي چې په دې انسټیټوټ کې د 2 کلونو لپاره نیمه لوړې زده کړې وکړي. محمد هاشم نوراني د کثیر الرشتوي او یا نیمه لوړو زده کړو انسټیټوټ امیر وټاکل شو. نوراني تر دې وړاندې هلمند کې په بېلابېلو خصوصي پوهنتونونو کې د استاد په توګه پاتې شوی. دغه راز یې په دې ولایت کې مدني حرکتونه هم په خورا لیوالتیا ترسره کړي دي. د پوهنې ریاست چارواکي د نوراني ټاکنه پر ځای او اغېزمنه بولي، خو په ورته وخت کې له نوموړي غوښتنه کوي چې د دې انسټیټوټ چارې په منظم ډول سمبالې کړي او هڅه وکړي چې د هلمند زده کړیزه پروسه له دې ادرسه پیاوړې کړي. الله جل جلاله موږ ته هدایت کوي چې تاسې هر وخت امانت هغه چاته وسپاره چې هغه اهل د امانت دی، په دې معنا چې هغه امانت ساتلی سي.
خوشبختانه زموږ تاسې په وطن کې اوس د رقابت آزاد یا د سیالۍ د لارې استعدادونه موږ ته رامعلومیږي د استعدادونه او د لیاقت د لارې خلک موږ ته رامعرفي کیږي چې د فلانکۍ په دغه بست کې صلاحیت لري استعداد یا کار کوي او نوموړی شخص چې محترم محمد هاشم خان نوراني دی دا دلته د سیالي او د آزاد رقابت د لارې معرفي شوی ده. بر اساس پیشنهاد ریاست عمومی منابع بشری مبتنی بر گزارش کمیته استخدام ولایت و حکم 984 مؤرخ 14/2/1395 مقام محترم وزارت معارف تقرر یک تن از طریق رقابت آزاد تحت سیستم جدید رتب و معاش منظور شده است که تفصیل آن قرار ذیل است. محترم محمد هاشم ولد حاجی محمد قاسم درجه تحصیل لیسانس با اخذ 64.5 نمره در قدم اول بست سوم و حیث آمر انستیتوت کثیر رشتوی مقرر شده منظور است. مراتب تحریری فوق به شما اخبار شد تا از نزدش استحصال خدمت نموده تاریخ اشغال وظیفه وی را اطمینان دهید. پورته ګڼه لیک تاسو ته کټ مټ ولیکل شو په خپله برخه کې لازمې کړنې ترسره کړئ. په درناوي انجینر احمد بلال حقبین د تخنیکي او مسلکي زده کړو مرستیال. مدني فعال بریالي هلمند بیا وویل د یوې دندې ترسره کول مهم نه دي بلکې مهمه دا ده چې دنده په سم ډول ترسره سي او له ادرسه خدمت وکړی سي. نوموړي زیاته کړه هلمند د نورو ولایتونو په پرتله د زده کړې په برخه کې پاتې دی. د دې تشې د ډېره کولو لپاره اړتیا ده چې ځوانان پر تعلیمي بنسټونو وګمارل سي. لکه څنګه چې سرپرست صاحب د معرف وویل رښتیا هم د وظیفې نیولو ترلاسه کول مهم نه دي د هغې وظیفې د هغې دندې په صحیح توګه پر مخ وړل مهم دي. نو د دې ترڅنګ مخکې چې په دې انسټیټیوټ کې چا زحمت ایستلی دی چا کار کړی دی د هغو هڅې د هغو زحمتونو خصوصا د عتیق الله خان چې زیاتره وخت به دلته مصروف و او د معرف په برخه کې چې کوم مسؤلین وو هغو زحمت ایستلی دی دا د هېرولو نه دي. هره خښته هر قدم چې موږ د هلمندیانو دپاره د افغانانو دپاره اخلو هغه باید قابل د ستاینې وي او هېر یې نه کړو. دغه راز د کثیرو د رشتوي انسټیټوټ ټاکل سوي امیر محمد هاشم نوراني بیا ډاډ ورکړ چې تر خپله وسه به د دې انسټیټوټ له ادرسه یوازې او یوازې خدمت وکړي. نوموړي زیاته کړه د خپل ترسره کړي ژمنې پر بنسټ په وړاندې ځي تر څو وکولی سي چې په هلمند کې تعلیمي کچه لوړه کړي. د کثیر رشتوي انسټیټوټ نه یوازې زما دی نه یوازې د احمد دی نه یوازې د محمود دی دا د هلمندوالو دی د افغانستان دی د افغانانو دی د افغانانو د بچو دی. دلته به د افغانانو اولادونه روزل کیږي دلته به تحصیل کوي او د دې ځای څخه تر فراغت وروسته به ټولنې ته د خدمت دپاره راوځي. زه به خپل په ټول توان دا هڅه کوم چې د دې انسټیټیوټ هغه اصلي موخه چې د دې هیواد د ځوان نسل روزل او تربیه کول دی په هغه کې به خپل هغه نهایي کوشش ونه سپموم. دا زما ستاسې سره وعده ده د دې وطن سره مې وعده ده. د یادولو وړ ده چې په وروستیو کلونو کې هلمند کې تعلیمي بنسټونه پراخ شوي چې له مخې یې تعلیمي کچه هم لوړه شوې ده. نړیوال خبرونه به څو شېبې وروسته وړاندې سي. د نړیوالو خبرونو تفصیل. کیم جونګ اون وایي یوازې د ګواښ په صورت کې اټومي وسلې کاروم. د شمالي کوریا رسنۍ وایي د دغه هیواد ولسمشر کیم جونګ اون وایي تر هغو به اټومي وسلې ونه کاروي چې هیواد ته یې د خپلواکۍ ګواښ نه وي پېښ شوی. نوموړي دا څرګندونې د هیواد د کارګر ګوند په یو کمسارې غونډه کې کړې دي.
همدارنګه راپور ورکول شوی چې کیم جونګ اون د ناستې پر مهال ویل له هغو هیوادونو سره د خپلو اړیکو د عادي کولو په درشل کې دي چې له پیونګ یانګ سره یې وړاندې په اړیکو کې ترنګلتیاوې رامنځته شوې وې. د شمالي کوریا رسنیو د کیم جونګ اون له خولې دا هم ویلي چې نوموړی له سویلي کوریا سره پر خبرو ټینګار کړی او وایي چې باید خبرې تر ډیره مسؤلانه وي. پر همدې مهال د هیواد د رسنیو په حواله کیم جونګ اون وایي هیواد یې له ان پی ټي د اټومي وسلو د نه کارولو له تړون سره ژمن دی. د شمالي کوریا کارګر ګوند په هیواد کې واکمن دی چې له تیرو 14 کلونو راهیسې یې یوازې څو ورځې وړاندې خپله ملي ناسته جوړه کړه. په پیونګ یانګ کې د کې سی ان آی خبري اجانس د یکشنبې په ورځ د کیم جونګ اون له خولې وویل د اټومي ځواک په توګه شمالي کوریا ژمن دی تر هغو اټومي وسلو ونه کاروي چې د هیواد استقلال ته د برید خطر نه وي. شمالي کوریا په 2003 کال کې ان پی ټي تړون بهر سوه او له 2006 کال راهیسې اټومي ازموینې پیل کړې دي. نوموړی ټینګار کوي له هغو هیوادونو سره د اړیکو په عادي کولو بوخت دی چې د کارګر ګوند واکمني او استقلال په رسمیت پیژني، ان که په تیر وخت کې یې له پیونګ یانګ سره دښمني هم لرله. د کارګر ګوند زرګونو استازو په ټینګ امنیت کې د پیونګ یانګ ناستې ته تللي چې د ګوند د راتلونکو نوو مشرانو د ټاکلو پر سر وغږېږي. د شمالي کوریا د کارګر ګوند وروستۍ ناسته په 1980 کال کې وه. د کارګر ګوند د ناستې ځای د کیم جونګ اون د پلار او نیکه په لویو انځورونو او ملي بیرغ ښکلې شوی وه. له دغو ازموینو سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا پر پیونګ یانګ بندیزونه هم لګول شوي وه او په تېره مارچ میاشت کې دغه هیواد اعلان وکړ چې هایدروجني بم او فضایي توغندي یې ازمویلي دي. د شمالي کوریا مشرتابه څو ځلې د جنوبي کوریا او د امریکا پر ضد د اټومي بریدونو ګواښونه کړي دي. په سوریه کې 3 برمته سوي هسپانوي ژورنالیستان بیرته خپل هیواد ته ورسېدل. د هسپانوي رسنیو د راپور له مخې دغه 3 واړه له القاعده سره تړلې النصر جبهې یرغمل کړي وه. 3 اسپانیایي ژورنالیستان چې په سوریه کې له 10 میاشتو برمته نیونې وروسته خوشي شوي وه نن بیرته اسپانیا ته ورسېدل. دغه 3 واړه اسپانویان د تیر کال په جولای کې د سوریې شمالي ښار حلب ته نږدې تښتول شوي وه. د اسپانوي رسنیو د راپور له مخې دغه 3 واړه له القاعده سره تړلي النصره جبهې یرغمل کړي وه. د اسپانیا حکومت پرون ویل چې دغه خبریالان د دوی د متحدینو او ملګرو په مرسته چې د هغو هڅې پړاو یې په ترکیه او قطر کې ترسره سو خوشي شوي دي. د کاناډا د فورت مکموري اوسیدونکي نورو سیمو ته انتقالیږي. د پوځ او پولیسو په حضور کې تر اوسه له دې سیمې څخه 2.5 موټرو کې شاوخوا 1000 کسان نورو سیمو ته وړل شوي دي. کاناډایي چارواکو د پورټ مکموري سیمې اوسیدونکي نورو سیمو ته انتقالوي. دا سیمه په روانونکي د پراخ اورلګېدنې په نتیجه کې د پراخ مالي زیان شاهده ده. د پوځ او پولیسو په حضور کې تر اوسه له دې سیمې څخه 2.5 موټرو کې شاوخوا 1000 کسان نورو سیمو ته لېږدول شوي دي. په پورټ مکموري سیمه کې د اورلګېدو را په دې خوا تر اوسه 80,000 کسان له دې سیمې وتلي دي. د اور لمبو په دې سیمه کې 16,000 کورونه او نور تاسیسات له منځه وړي دي. وروستی خبر په پولنډ کې د شیلاسي حکومت د سیاستونو پر وړاندې مظاهره وسوه. اعتراض کوونکو حکومت د ډیموکراسۍ په کمزوري کولو او په اروپایي ټولنې کې د دغه هیواد غړیتوب ته د خطر په متوجه کولو تورن کړ. د پولنډ په مرکز وارسا کې لسګونو زره کسانو د هیواد د شیلاسي حکومت د سیاستونو پر وړاندې مظاهره وکړه. د له 1990 کال را په دې خوا هغه وخت چې پولنډ له پخواني شوروي اتحاد جلا کېده په دې هیواد کې تر ټولو ستره مظاهره بلل شوې ده. اعتراض کوونکو حکومت د ډیموکراسۍ پر کمزوري کولو او په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب ته د خطر په پیښولو تورن کړ. د وارسا ښاروال ویل د شنبې ورځې په دې مظاهره کې شاوخوا 20,000 کسانو برخه اخیستې وه. دا هم د هوا حالاتو اټکل. کابل د باران د اوریدلو اټکل د تودوخې لوړ درجه 1 ټیټه 12. هلمند لمر د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 22. کندهار لمر د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه 40. فراه لمر د تودوخې لوړه درجه 41 ټیټه 20. جلال آباد لمر د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 22. مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 24.
هرات اسمان ځای ځای ورځ د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 19 غزنی اسمان ځای ځای ورځ د تودوخې لوړ درجه 26 ټیټه 11 په وروستیو کې یو ځل بیا د خبرونو سرټکي. هلمند کې 100 کورنیو ته د کورنیو لبنیاتو د تولید توکي وویشل سوه. لښکرګاه ښاروالۍ غواړي خپل فعالیتونه د خصوصي سکتور په مټ ترسره کړي. او د نادعلي ولسوالۍ مسؤلینو ولسي وګړو ته د تیر یو کال راپور وړاندې کړ. د دې مهال خبرونه مو پای ته ورسېدل. تر بیا ښې چارې پر ستر ذات مو سپارو.